د پاکستانی دولت بل شرط. پاکستانی چارواکي وایي طالبان دي د ټي ټي پي او یا هم د پاکستان تحریک طالبان ډلې د له منځه وړلو مقاومت پیل کړي، بیا یې حتما په رسمیت پیژنو. دا چې پاکستان څه وخت او ولې دا غوښتنې کړي؟ آیا طالبانو د یاد حکومت غوښتنې منلي؟ تحریک طالبان ډله له کومو ستونزو سره مخ ده؟ ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. پاکستان طالبانو ته وایي د ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي، په رسمیت پیژندل کیږي. د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال پاکستان په طالبانو خپل هدف ته ځان ورساوه او طالب ډله دا فکر کوي چې دوی هم خپله چاره ترسره کړې. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم داسې کیسه ده؟ پاکستان خپل کار وکړ، طالبان واک ته ورسېدل، اوس دا ډله ډیر د پاکستان فشار نه مني. ولې پاکستان بیا غواړي چې بیا هم په طالبانو د پخوا په شان خپلې ګټې خوندي کړي؟ خو طالبان اوس د پخوا په شان نه دي، خپله مسؤلیتونه ورده غاړې دي. د پاکستان دننه یو شمېر حکومتي سرچینو خبر ورکړی چې پاکستان د ټي ټي پي په هکله د طالبانو څخه مقررې غوښتنې لري چې شاید د پاکستان فشار هم وي. یو لوړ پاکستانی مقام په دې وروستیو کې له پاکستان څخه غوښتي چې پر تحریک طالبان پاکستان باندې فشارونه ډیر کړي. د پاکستانی مقام افغان طالبانو ته ویلي چې د ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي او په وړاندې یې ودرېږي. سرچینې ویلي چې طالبان له دې څخه پرته چې د تروریستي ډلو په وړاندې طالبان مبارزه کوي او له هغه وروسته به د نړیوالو هیوادونو اعتماد هم په لاس راوړي. د هغوی لومړی وړاندیز د پاکستان تحریک طالبان و چې ویې کړ او ترې غوښتنه وکړه چې په وړاندې یې ودرېږي. آیا افغان طالبان دا کار کوي؟ یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې طالبان د پاکستان هر څه مني، خو دا خبره یې نه مني، ځکه چې د تیرو 20 کلونو په ترڅ کې د تحریک طالبان غړي اوږه پر اوږه له افغان طالبانو سره د امریکا او افغان دولت پر ضد وجنګېدل او په دې برخه کې یې لویه قرباني هم ورکړې ده. دا شنونکي په دې باور دي چې طالبانو لکه پر القاعده چې یې ننګه وکړه، پر ټي ټي پي هم دومره ټینګ ولاړ دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله پامان.